ډیره د افسوس خبره ده دوستانو، نور څه ویل نه غواړم. راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ او خپله قضاوت وکړئ. په کمنټو کې راته جواب راکړئ چې آیا دغه ښه کار سوی دی او که ښه کار نه دی سوی. نه کافر نه مسلمان، فضل رحمان، فضل رحمان، انسانیت دښمن، فضل رحمان. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د پلاوي په تشکیل کې د مولانا فضل الرحمن نوم نشته، خو د ده د سفر له اوازې سره په کابل او یو شمېر ولایتونو کې جدي غبرګونونه ښکاره شوي دي. د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي کارپوهانو او د افغان ملي غورځنګ غړو کابل ته د مولانا فضل الرحمن د راتګ سره د مخالفت په هدف اعتراضونه وکړل. د فضل الرحمن په خلاف یې شعارونه ورکول او د هغه تصویرونه یې وسیزل. د لومړۍ اعتراضي غونډې په پرېکړه لیک کې چې د کابل د زرنګار په پارک کې جوړه شوې وه، د افغان ملي غورځنګ غړو له حکومته وغوښتل چې د داسې معاملو ډډه وکړي چې فضل الرحمن ته د فتواو په څیر د سولې په خبرو کې د سوداو زمینه برابروي. د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګر پیج در سره فالو کړئ.